د ماغزو درې کلیدي قانونونه. لومړی قانون، هر عمل چې په تکرار او عادتي ډول شي د هغې عمل عصباني کنټرول په مغز یعنی خودآګاه ضمیر ټیټې خواته بیایي چې ناخودآګاه ته ځي. په بل عبارت د یوې ارادي عمل تکرار سره هغه عمل ناارادي عمل کیږي، لکه ټایپ کول. دویم قانون، هر پیغام چې په مغز کې ګرځي یا ویل کیږي په ناخودآګاه ضمیر اغیز خندي او چې تکرار شي اغیز څو برابره کیږي. هر ورځ 15,000 اندونه زموږ له مغزو تیریږي او له بده مرغه دا اندونه ټول منفي دي. نو هغو کلمو ته چې موږ یې کاروو باید ډېر ورته متوجه واوسیږو. که موسیقي وي یا نور زموږ شاوخوا خبرې وي ټولو ته باید متوجه واوسو، ځکه چې ټول توري د ناخودآګاه ضمیر له پلوه منفي یا مثبت معناوې لري. مثلا کله چې وایو زه بدبخته یم، ناخودآګاه ضمیر دا مني او تکراروي، بالاخره تا بدبخته کوي. دریم قانون، کله کله ناخودآګاه او خودآګاه ضمیرونه د یو بل پر وړاندې دریږي. لکه کله چې غواړئ له پیچلي پل تیر شئ، ناخودآګاه ضمیر وایي مزه، اما خودآګاه ضمیر وایي چې لاړ شئ. یعنی تاسو په ژوند کې دغو دریو کلیانو په توګه پام وکړئ او هر شی چې کوئ متوجه اوسیږئ چې د ناخودآګاه ضمیر منئ که د خودآګاه ضمیر منئ. دا مطلب نسیمه محمدی ژباړلی دی.